په دې زه ډېر فخر کوم ویاړم چې الحمدلله دغه د ملګرو دغه د ولس قربانیو موږ تاسې یوه ثمره راکړله کتابونه لیکلي دي د یو چا کار اثر او قبولیت به څه رقم ته وي کله چې هغه د کار اثر معلوم شي کله چې هغه کار نتیجه ورکړي کله چې هغه کار رنګ راوړي دغه ته مقبولیت ویل کېږي مجاهدینو وروڼو لله الحمد الحمدلله چې موږ تاسې د قربانۍ الله پاک قبولې کړلې په دې دنیا باندې هم الله پاک عزت راکړ په دې دنیا باندې هم د موږ تاسې مخلصین ته الله پاک عزت ورکړو له خدای پاک څخه به دغه سوال هم کوو چې الله پاک د موږ تاسو ته په آخرت باندې هم عزت راکړي موږ آیت کریمه ما تلاوت کړ الله پاک فرمایي زه له یغو خلکو سره محبت کوم زه له یغو خلکو سره مینه کوم چې هغه د ما په لار کې قتال کوي هغه د ما په لار کې تکلیف تېروي هغه د ما په لار کې مشقت تېروي مجاهد وروره د تا په یوه پیره باندې د تا په یوه راکې ټک باندې د تا د پیکاپ په ټک باندې د تا د دشکې په ټک باندې د تا د سپجنۍ په ټک باندې الله پاک د تا سره محبت کوي مجاهد ورور نور څه غواړي لله الحمد کویا بل آیت کریمه کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حرق المؤمنین علی القتال نور مسلمانان په کار ورتیزوي نور مسلمانان به جهادي کارو جهادي امور ته تشویقوي نور مخلصین برا روزیه دا د موږ تاسو ګوري واجبہ ده دا د موږ تاسو یو فریضه ده دا مو وخت ده دا ګوري د وخت نه استفاده باید موږ تاسو وکړو افغانان ډیر زوریدلي دي کفار اته طریق مرکه په موږ تاسو باندې ذهن دې نظام به دغه پلی کوي په دوم قدم کې د موږ علما دي په دریم قدم کې د موږ تاسې قومي سپین دي څلورم قدم کې د موږ تاسې د شاګردان دي د پوهنتون استادان دي که موږ په اتحاد په یووالي په اتفاق سره دا کار وکړو انشاءالله الرحمن په موږ تاسې باندې به هېڅوک هم بیا یرغل ونه کړي او ګورې مجاهد ولسه غیرتمن ولسه دغه یو چانس موږ تاسې الله پاک راکړی ده چې موږ تاسې اتفاق ډلې ډلبازي تنظیم پرستي قوم پرستي قوم پرستي دا هر څه بین تللي دي خو ګورې هر وخت کې مسلمانانو بالخصوصا افغانانو هر وخت کې تاریخ ګټلی په اخري کې بایللی هغه یې په څه شي بایللی په سم پرستي په قوم پرستي په ځان پرستي دغه شي ته باید موږ تاسې متوجه سو ځکه تیرې تجربې باید تکرار نه شي تیر تاریخونه باید تکرار نه شي موږ او تاسې باید د تاریخو څخه باید ګټه وکړو د هغو تجربو څخه باید موږ او تاسې هغه وکړو چې داسې ونه چې خدای نخواسته لکه مخکې مو چې 15 لکه افغانان مو شهیدان ورکړو په آخري کې به اتفاقي راغله د شهید کور ته سرټیټي د یتیم کور ته سرټیټي د بندي کور ته سرټیټي خدای نخواسته دغه شی چې را نه شي دومره خبره غواړو چې د پکتیکا له قومي سپین ږیرو له شیوخو له علماو د پوهنتون استادانو سره موږ ښه رابطه وي ښه تعلق مو وي نو په آینده کې باید له موږ سره داسې لکه راځئ چې موږ سره کومه مینه کړې ده له موږ سره کوم تعلق ساتلی ده زموږ دا امید هم چې دومره خلک به راځي خدای تاسې په تقوا دلالت کوي دا تاسې د قربانیو دلالت کوي دا له تاسې سره د شرعي نظام یو مینه ده د اسلامي امارت سره مو دا مینه ده چې موږ دومره خلکو ته دا مننه ولې ولله الحمد چې تقریبا د هرې ولسوالۍ نه دا سپین ږیري راغلي دي الله پاک دې ته هم اجر ورکړي موږ ته د ښې مشورې راکړي موږ ته د ښه نظر راکړي دوی 4 انقلابونه تېر کړي دي 4 تجربې په دوی باندې تېرې شوي دي د موږ چې څومره عمر ده تاسې د عمر عبادت کړی ده